السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالقدیر افریدي د ملنګیار ټي وي چینل نه د اومې ویډیو سره حاضر یو. نن ملګرو د قرضې د خلاصي دپاره دعا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سورة آل عمران سفاره دریمه آیات نمبر 25. خاصیت د دې آیات د قرضې د خلاصي دپاره اووه ځله سحر او ماښام ولولئ. انشاءالله قرض به خلاص شي.